الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمندو اوریدونکو د نن موضوع ده څنګه کېدای شي یو انسان چې هم شاکر وي او هم صابر وي، او دا دواړه ډېر عالي مقامات دي چې الله تبارک وتعالی یو انسان لره ورکړي. نو دا د یو لوی رتبې شخصیت دی، د که نر وي او که ښځه. په دې مبارک صورت کې چې صورت ابراهیم دی، 9 نمبر آیات، الله فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم، او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده. دا د دې مبارک آیات کریمې ترجمه ده. او په سورة الزمر کې 10 نمبر آیات مبارکه الله فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکړل شي. قدرمندو اوریدونکو، تاسو ته اسانه مثال درکوم چې تاسو به الله جل جلاله په شاکرینو او صابرینو انسانانو کې حساب کړي. د دنیا په چارو کې چې تر تاسو کښته انسانان دي، تر تاسو په دولت کې، تر تاسو په مالداري کې، تر تاسو په رتبه کې، او تر تاسو په کورونو کې، او تر تاسو په کپړو، په جامو، په لباس کې په کمه رتبه کې دي، و هغوی ته تاسو ګورئ. همیشه به په خپل حالت باندې تاسو و الله جل جلاله ته شاکرین اوسئ چې اله العالمین زموږ هم دغه حالت ډیر بهتر دی، دا حالت مو نور بهتر که او دا حالت مو را بدتر کومه. او د دین په چارو کې، د آخرت په چارو کې به همیشه تر ځان ولوی بزرگانو ته و تقوا کوونکو انسانانو ته و ډیر لوی نیکو افعالو کوونکو انسانانو ته به تاسو ګورئ. په خپل حالت باندې به تاسو نور به تا کوشش کوئ چې موږ په هغوی پسې ځانونه ورسوو، موږ هم د هغوی ځانونه ساري وګرځوو او د هغوی سره ځانونه برابر کړو. نو دغه انسانان چې پر طاعت باندې دی دوام و همیشه توب کوي او د ګناهونو څخه اجتناب کوي او پرهیز کوي، د الله جل جلاله وجه انسانانو ته د صابرینو مقام ورکوي. او په ازمایښتونو بلایاو کې هم درخزان ولوړو انسانانو ته ګوري چې هغوی څومره صابرین دي، څومره شکایت کوونکي د الله جل جلاله څخه نه دي، او خپل شکایت او خپل غم او خپل فریاد خاص و الله ته کوي و بندگانو ته نه اظهاروي. نو دغه انسان چې د دنیا په چارو کې تر ځان وکښته انسانانو ته ګوري، په خپل حالت به شاکر اوسي، او د دین او د آخرت په چارو کې تر ځان ولوړو کسانو ته ګوري، دی کوشش کوي چې په هغوی پسې ځان ورسوي. نو همدغه انسان په الله جل جلاله په صابرینو انسانانو کې وګرځوي. نو کم کسان چې په خپل حالت باندې شاکرین اوسي، د هغوی سره الله وعده کړې ده چې په کم نعمتونو کې تاسو یاست مؤمنانو، الله په ډېر تاکید سره فرمایي زه په هغه نعمتونو کې و تاسو ته زیادت درکوم. او کم کسان چې پر بلایا او پر مشقاتو او پر طاعات او عباداتو باندې دوام او همیشه توب او صبر کوي، الله جل جلاله قرآن په دې باندې وعده کوي چې موږ به و صابرینو ته هغه حساب و مزدوري ورلره ورکو چې هغه په حساب کې نه راځي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ د ښو افعالو او د ښو اقوالو او د ښو کردارونو مالکان وګرځوي چې د صابرین او د شاکرین مقام انسان پیدا کوي. دا نو عظیمه رتبه ده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.